عثمان خانه زور خو ډېر غواړي چې زوی دې مړ دی، بس الله دې د زړه صبر درله درکړي. امین امین. ثم امین. ته یو کار وکړه، ورسه د کپنو د دفن بندوبست یې وکړه. سمه ده. سمه ده؟ سمه ده. صحیح. او عثمان خانه د قبر دپاره مې سړی درله راوستی. ښه دې وکړو وروره، ښه دې وکړو. وروره دا څنګه واقع وسوه؟ وروره د کفانو د دفن 15,000 روپۍ خرڅ. وروره هر څو خرچه چې کېږي پیسې زه در کوم، دا زما وراره ولو. ورسه ته خپل کار په مخه واخله. یا وروره یو منټ پیسې زه په خپله در کوم. ولې عثمانه څه فرق دی په پیسو باندې؟ دی خو هم ستا ورور دی، د ده هم وراره و. پیسې یا تا ورکړي یا ده ورکړي، څه فرق دی؟ یا ډېر فرق دی وروره. څه فرق دی ورور؟ شرافه ته څه پیسې ماته راکړه، زما بچی ډېر سخت ناجوړه دي، زه ډاکټر له بیایم. که ته څه پیسې ماته راکړې زه به ډاکټر له بوځم. عثمانه وروره ته ښه په ما خبر یې چې زما بچیان اوس غټ سوي دي، د کرایې کور مې دی او دغه دې زه د کور کرایه ادا کړم که بچیان خو وګرځوم. نسته وروره پیسې نسته راسره. نو دا فرق دی. د انسان دپاره پکار دی چې په ژوند کې د انسان سره ښه وکړي. د مرګه بعد دښمن هم راځي کفن دفن خرچه درکوي. نو د هر انسان دپاره پکار دی چې په ژوند کې د انسان قدر وکړي، یا د ژوند په ژوند کې د هغه سره ښه وکړي. د مرګه بعد خو دنیا دله راځي دلاسه درکوي. یو غریب یو وخت د سرمایه‌داره کره رالی دروازه یې وټکوله. نو د هغه مزدور راووتی، ول غریب یم ما ته خیرات راکړئ یا ما سره مرسته وکړئ. نو هغه ورته راځه ملک صاحب له. نو بوتې خپل سیټ له ورته ویې ویل دا ډېر غریب دی، د ده مرسته وکړئ. هغه ورته ورسه خر بیکاري، زه تاسو بېزاره یم، ساه یې اخیستی. نو غریب اخوا ته سیټ ته کښېنست، ډېر یې وځړل. نو هغه ملک بیرته راوبولې، ویل خیر دی چې دومره وځړل. ده ورته ویل که زه مړ شولم ته زما دپاره څه شي کولی شې؟ نو هغه ورته ویل زه ستا د کفن انتظامات کولی شم، په هغه کې ډېر ثواب دی. نو ده ورته ویل که ته هغه کوې د دې څه بهتره ثواب دا دی په ژوند کې زما مرسته وکړه، ما ته لباس راکړه. نو هغه پر دې خبره سوچ وکړي، نو مدد یې وکړي. نو باید چې موږ ته هیله پکار دی چې انسان د په ژوند کې د هغه څومره مرسته کولی شو وکړو. تر مرګه بعد دښمن هم راځي تا سره ولاړي. نو دا کوچنی میسج که ستاسو خوښ شوی مخ دې ضرور